او دا اخیری دو درې کړه دغه خپل ډېرو درون محترم مشر ته چې حضرت قاری صاحب چې زمون د لویو شیوخ او اکابرینو د سټیجونو خایس حضرت قاری صاحب جوړ شوی دی. اگر اوس په دارالعلوم شیرګل کې زپ خپل وما شیوخ را جمع شوی حضرت قاری صاحب محترم تقریر وکړو. د شاه منصور د شیخ القرآن صاحب د سټیج خایس زمون محترم قاری صاحب جوړ شوی دی. د عزیز الرحمن هزاروی صاحب د محفل خائص ما په خپل چې سلیدل یاد ته حضرت قاری صاحب جوړ شوی دی. بس دغه عمرم کافی دا چې دا دومره لوی شيوخ باورو کی اعتماد کی نو ځکه ما ویلی دي اے قاری بشیر احمد جوان دی اوسي قربان لالو زبرجدا جوان دی اوسي دا جوان دل گل دی تازو خیرادو سا مشر صاحب جد امجد جوان دی اوسی دا حافظ فقیر احمد ددل قراری اے دا حافظ طلحہ والد جوان دی اوسی دا حافظ حقیب احمد دستر گتورا او زمون سوال دی تر آبد جوان دی اوسی دا حافظ حماد احمد پخر پتا دی تا نظار پخر سرحد جوان دی اوتی محمد مشهود عثمان د چمن گلستا با مرادا با مقصد جوان دی اوسی دا حافظو او دا محمد مشهود عثمان دا چمن گلستا با مراد و با مقصد جوان دی اوسی مدرسو شیوخ پتاسو متفق دی کلی اغیار بے تسلیم شدہ جوان دی اوسی مدرسو شیوخ پتاسو متفق دی کلی اغیار بے تسلیم شدہ جوان دی اوسی معلق پدعا گانو رب دل کی دا اصرار دا عقیدہ دا جوان دی اوسی لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا وائے لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا لویا خوشالی قاری صاحب قدر دال پکور پزاد پاسر لیدا لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا لویا خوشالی دا لویا خوشالی سمرا پر وقار وادو ډېر د حسن دار وادو سمرا پر وقار وادو ډېر د حسن دار وادو او دې د کشر سیبنن زخګلی برخوردار وادو دې د کشر سیب ولا زخګلی برخوردار وادو د مشر صاحب رسیدي د مشر صاحب رسیدي خوشحالی ازلی دا لویا خوشحالی 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 دا دادا پیر سباق سیبان سبحان اللہ بوائے دادا پیر سباق سیبان وی پی جنی و شاق سیبان دادا پیر سباق سیبان پی جنی و شاق سیبان او جوڑ دا دی امت غوالی جوڑ دا دی امت
امت غواړي اتفاق سیبا جوړ د دې امت غواړي اتفاق سیبا مینا غواړي ډیر کلا کې رور ولیدا لویا خوشالي دا لویا خوشالي څومره خاندان چې دی حق بلا روان چې دی څومره خاندان چې دی حق بلا روان چې دی پورته په پلک باندې دا ستور نمایان چې دی پورته په پلک باندې دا ستور نمایان چې دی رنگ د ناقش بل دی چې د سیالي دا لو خوشالي دا لویا خوشالي دا لویا خوشالي قاری صاحب مبارک دشا یو دلو دلو ایوخا قاری صاحب مبارک دشا گل یو پلک دشا قاری صاحب مبارک دشا گل یو پلک دشا دوست بدرنو درون شسدا دشمن گلا بس پگ دشا دوست بدرنو درون شستا دشمن گلا بس پگ دشا دادا رب کرم دی زندگی دی مثالی دا لویا خوشالی دا ستا بچی گلو ندی دا مرجان لالو ندی ستا بچی گلو ندی او دا مرجان لالو ندی ربی خوشالی درکا و دا زمون سوالو ندی ربی خوشالی درکا دا زمون سوالو ندی شیوگی پالنن پلاسلوی ولیدا لویا خوشالی دا روح دا مشر سیب خوشال دا مکلک یقینو خیال وی روح دا مشر سیب خوشال دا مکلک یقینو خیال رب دیکلی خوشالتا دا کوم دا رب نسوال تو گلان کری ستا زندگی دیو مالی دا لویا خوشالی حافظ فقیر احمد نظار لالو زبرجد نظار حافظ محمد طلحہ نظار حافظ حسیب احمد نظار خوارن خوشبو گدلتا دا هر یو گلالی دا لویا خوشالی دا محمد مشهود عثمان قاری صاحب دی پرزندان دی بگران اگران گلان صد بر گلاب صد بر ریحان صد بر سنبل گلاب ہوئی دادی تمام ریحان خدے گو پالی تو کے گی سکون و تسلی دا لویا خوشالی دا حق بار دے چنن کبھی سبحان اللہ حق بار دے چنن کبھی خویون دا پتن کبھی دشمن دا
دالی دا لویا خوشحالی دا لویا خوشحالی دا وی لویا خوشحالی دا درود پاک په شوق باندې ټول